سلامونه احترامات د یوټیوب څخه په افغانستان کې پیسې ګټل کیږي کنه دا رسې یو پوښتنه ده چې اکثره د سوشل میډیا مینوالو سره وي چې موږ څنګه کولی شو په افغانستان کې د یوټیوب څخه پیسې وګټو نو زه به تاسو ته د دې پوښتنې په جواب کې هغه څه ووایم کوم چې زمونږ خپله شخصي تجربه ده یو خو داسې چې هوایي خبرې یو داسې چې چا پریکټیکلی یو څه کتلي بیا ورته معلومات کیږي نو په لنډو الفاظو کې د دې پوښتنې ځواب دا دی چې هو په افغانستان کې د یوټیوب څخه پیسې ګټل کیږي خو څه رقم شرایطو باندې به اول ځان برابر کړي د هغې نه وروسته به بیا یوټیوب چینل ته کار ووایي او یوټیوب به سټارټ کړي اوله خبره په یوټیوب کې څه ده اولنۍ خبره په یوټیوب چینل کې دا ده چې ته کله یوټیوب چینل سټارټ کوې نو په هغې کې لوکیشن افغانستان مه ورکوه داسې لوکیشن انتخاب کا چې هلته د یوټیوب مونیټایزیشن پاسبل وي چې صرف لوکیشن ورته همالته په کوم وخت کې چې کریټ کېږي لوکیشن ورته ورکړه بل هېواد د دې نه زیاته مهمه خبره دا ده چې هغه وخت کې باید ته یو یوټیوب چینل سټارټ کړي یوټیوب ته کار ووایي که چېرته ته یو مهارت لرې یو سکل لرې که سکل نه لرې بیا هسې په دې باندې خپل وخت مه ضایع کوه څه مطلب ته یو ډاکټر یې ښکلې مشورې ورکوه د بیماریانو په اړه باندې بحث کوه د هغې لپاره د هغې نه ځان ساتلو لارې چارې بیانوه خلکو ته یو ښه لاره چاره ښایه هغه څه چې روزمره ورسره خلک مخ دي په ټولنه کې هغې باندې بحث کوه ته یو انجینر یې نو تا د انجینرینګ پروژې په انجینرینګ کې ښکلې پروژې خلکو ته وړاندې کوه په هغې کې ښکلې او په زړه پورې معلومات خلکو ته ورکوه دا رقم ته یو استاذ په یو مضمون کې په هغې کې جالب معلومات یو چاته ورکوه ته یو بل مسلک کې یو ماهر یو څه بهتروالی او یو څه یعنی هغه څه چې په دې ټولنه کې ورته ضرورت دی یو سکل او یو مهارت دا ته لري نو په دغه سکل کې بیا بیخي یو نفر داسې چې هغه بیخي سکل او مهارت نه لري نو هغه باید بیا سوشل میډیا ته راځي او بس کنځاګانې دی کوي یو او بل ته د یو بل خور و مور دی کنځي د دې طریقه پیسې ګټلی شي زه درته دا نه وایم چې تاسو داسې وکړئ ځکه په دې کې عزت نشته دی صحیح ده پیسې به بېرته ترلاسه کړي خو عزت به د لاسه ورکړي کوم چې د پیسو څخه ډېر زیات مهم دی نو په یو ښکلې لاره چاره کې باید ته مخکې لاړ شو خلکو ته ویډیوګانې وکړي تر څو د پیسو ترڅنګ ستا عزت هم په خپل ځای باندې خوندي پاتې شي یو عالم ښکلې بیانات کوه یو ښکلې مسله راځي هغه خلکو ته واضح کوه بیانوئ د واعظ نصیحت په شکل باندې ښکلې زیرې خلکو ته ورکوه هغې د ژوند د مایوسۍ لپاره چې په ژوند کې څوک مایوسۍ حل لارې ورته ښایه یو د قرآن حافظ ته ښکلي تلاوتونه کوه ایډیټ کوئ به یې خېجوه که بیخي دغه یو مهارت هم نه لري ته کولی شي چې نن سبا د ای آی زمانه د ای آی په ذریعه باندې ویډیوګانې جوړ کړي چې دا خپله یو مهارت دی چې څه رقم یې باید جوړې کړم چې شی جوړې کړم څه وکړم څه ونه کړم کوم ځای کې جوړې کړم دا مهارت لري ویې که نو یو سکل به لري چې دا پکې ضرور دی سکل ولې ضرور دی ځکه چې یوټیوب په 10 15 او شل ویډیوګان باندې نه مونیټایز کېږي صحیح ته قسمت د چا یو ویډیو وایرل شو لاړه شي جالبه ویډیو په یو ویډیو باندې کېږي او په 100 ویډیوګانو باندې نه کېږي نو په همدې اساس باندې چې ته کله یو سکل لرې او په یو فیلډ کې روان وې نو تاسو به د موضوعاتو ختمېدل نه کېږي ډېر زیات معلومات په تا سره یو ویډیو بله 100 200 300 400 500 چې د معلوماتو کمی در سره په هغه فیلډ کې نه وي په دې کې بیا دوه ډوله ویډیوګانې یو شارټس وي او بل لانګ ویډیوز وي شارټس داسې چې په شارټس کې ته لنډې ویډیوګانې جوړې یو دقیقې او دا اپلوډې چې هغه نسبتا د لانګ ویډیوز په نسبت باندې ویوز ډېر اخلي خو د هغې لپاره شرایط هم سخت دي چې تقریبا 1 ملیون ویوز دا چې دی په کال کې ته برابر کړي او که چېرته لانګ ویډیوز باندې ته خپل یوټیوب چینل مونیټایز کړې نو په لانګ ویډیوز کې 4000 ساعته واچ ټایم دا باید ته پوره کړې او زر سبسکرایبر چې دی هغه آسان دي فیسبوک کې به شیر کې یو ته به وایي بل ته به وایي چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړه خود 4000 غنټې واچ ټایم پوره کولو په اړه باید ته فکر وکړې چې دا زه شم پوره کولی که نه چې چېرته مهارت در سره یي بیا یې کولی شي اوس دریمه خبره چې دا د دې دواړو نه هم ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې ته به حوصله لرې دې ته یو نفر هغه یوټیوب چینل سټارټ کوي فکر کوي چې نن مې یوټیوب چینل سټارټ کړو سبا ته باید ګټه راشي نه په ورځ کې هم نه کېږي 2 ورځو کې هم نه کېږي په هفته کې هم نه کېږي په میاشت کې هم نه کېږي او په کال کې هم نه کېږي دا به د ذهن کې وي
چې زه به دې ته تر کلونو کلونو پورې ناست یم او زه به ورته حوصله لرم. نو دا مطلب یوټیوب باید ستا مسلک ونه ګرځي. دا باید تا سره یو پارټ ټایم کې هغه وخت چې ته اضافه لرې هغې کې یو ښکلې ویډیو جوړه کړه، یوټیوب چینل نه شیر کړه. داسې باید وي. نو که هغې ته ته بیا یو کال صبر وکړې، که یو نیم کال ورته صبر وکړې، که 2 کاله صبر وکړې، نو هغه به ستا عبث نه وي، ځکه تا پې د مهم کار نه پې ته نه ویستل کېږي. نو چې کله دغه 3 شرایط تا سره اول شرط خدا شو چې یوټیوب چینل سٹارټ کړ، لوکیشن ورته بل هواد ورکا. دوهمه خبره دا چې یو مهارت باید ولري، تر څو د مهارت کې ته ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړولی شو. د دې ترڅنګ وسایل هم در سره، یو کیمرا، یو مایک در سره، که نور هېڅ هم نه، یو موبایل چې صحیح کیمرا یو مایک در سره باید حد اقل نور به موبایل اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ په عادي شکل سره ویډیو ایډیټ کړئ. او دریمه خبره دا ده چې حوصله، چې اکثره نفر یوټیوب ته سٹارټ کړي، 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې ویوز نه اخلي، خوند یې نه، بس پرېږدي، زړه یې مات شي. زړه به نه ماتې. که چېرته زړه ماتېږي او دومره اوږدمهاله پروسه نشي طی کولی، وخت ورته نشي کولی، نو بیا یوټیوب چینل مه سټارټ کوه. کله چې دا 3 واړه شرایط پوره کړل، یو وخت به داسې راځي چې د یوټیوب نه ته عاید به لرې. عاید هم بیا مختلف دی. اوس داسې دي چې ستا ویډیوګانو پورې ده چې ویډیوګانې ستا څومره ویوز اخلي، څو نفر ستا ویډیوګانې ګوري، ستا هغه ویډیوګانې څومره جالبې دي خلکو ته چې هغه دا ستا ویډیوګانې وګوري، د اول نه تر اخره پورې هغه شیر کړي. نو په هماغې اساس باندې یوټیوب ستا د ویډیو راخلي او نورو خلکو ته یې مخې ته ږدي چې څومره ویوز ډېرېږي، ستا آمدن پرې ډېرېږي. یو ښه عاید هم دی او د وخت تباهي هم ده. څه مطلب؟ که چېرته الله وچلولی او کامیاب شو، پروسه یې په ښه شکل سره مخکې بوتلله، خو بس دومره ګټه ته راځي چې د ټول ژوند لپاره د بس دی او بل کار ته ضرورت هم نه لري. که چېرته ونه چلېدلې، نو د وخت تباهي دې کېږي. 1 کال 2 کاله 2 نیم کاله 3 کاله به دې ته ناست یې او بیا به ته عاید هم نه. نو ته ذهن کې ځان سره داسې فکر وکړه چې زه یو قاري صاحب یم، زه تلاوتونه کوم د الله د رضا لپاره، دا زما ثواب دی چې څوک یې اورم ثواب دی. که ګټه راغله که رانغله، وخت به مې عبث نه شي، بیا به دې زړه ماتی کوي نه. یو ډاکټر یې، ته ویډیوګانې جوړه دې لپاره چې چاته مې خیر ورسېږي او چاته مې فایده ورسېږي، زه شیر کوم. که ماته ګټه راغله که رانغله، نو که بیا ته 3 کاله ته په یوټیوب کې تېر کړې، زړه به دې خفه نه وي. زمونږ خپله یوټیوب چینل چې مونږ لرو د آریانا پروفیشنل اکاډمي، تقریبا د قرنطین په وخت کې مونږ جوړ کړی 2019 غالبا، او تر ننه پورې مونږ ویډیوګانې مونږ په دې کې اپلوډ کوو، تر ننه هم روانې دي. خو زمونږ هدف د دې نه اولنی هدف دا نه دی چې دې نه مونږ ګټه کوو. دې نه اولنی هدف زمونږ دا دی چې مونږ دغه کوم پوهه او علم چې لرو دا نورو خلکو ته ورسېږي، او بل زمونږ د اکاډمي معلومات خلکو ته رسېږي. د آریانا پروفیشنل اکاډمي پبلسټي کېږي، خلک دا پیژني. زمونږ پکې هدف دا دی که ګټه راغله او که رانغله، نو که څه هم ډېره کمه ګټه راځي، خو مونږ نه زړه ماتې کوي. کلونه کلونه که مونږ 10 کاله نور هم په د یوټیوب چینل کې جوړ کړو، زمونږ ویډیوګانې 13 یا 40 نفر ګوري یا 20 نفر ګوري، 1 روپۍ هم پرې نه راځي، زمونږ زړه نه ماتوي. ولې چې زمونږ په اهدافو کې اولنی هدف ورته مونږ دغه نه دی ایښی. نو که ته هم په دې شکل سره لاړ شې، که تا ته ګټه هم رانغله، ستا هغه خواري به عبث لاړه نه شي. او که یوازینی هدف دې همدا وګرځي چې یوټیوب کې ویډیوګانې شیر کوم خو صرف د ګټې لپاره، نو که کامیاب شوې خو خپل هدف به ترلاسه کړي. که کامیاب نه شوې، ویډیوګانې د مخکې لانړې او دغه کار ته د حوصله وبایلله او پرې دې ښودل، دا کوم وخت چې تېر کړی هغه دې هسې عبث لاړ. نو په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې یوټیوب چینل سٹارټ کړئ او یو عاید ته لاسته راوړئ. دا هغه څو چې ما درته حقیقت بیان کړل، هم یې درته مثبت اړخ بیان کړ، هم یې درته منفي اړخ بیان کړ. بعضې خلک یوازې منفي بیانوي، مثبت پرېږدي، بعضې یوازې مثبت درته وایي اسمان ځمکې ته راولي، ځمکه اسمان ته بوځي، حالانکې حقیقت هغه نه وي. ما یې دواړو اړخونو ته تاسو ته بیان کړل. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې مونږ تاسو ته د یوټیوب رهنمایي د اول نه تر اخره پورې د کورس په شکل باندې وکړو، چې یوټیوب چینل څنګه جوړ کړو، ویډیو پکې څنګه اپلوډ کړو، دغه ویډیو لپاره کوم شیان، دغه ټایټل څنګه ولیکو، ډسکرپشن یې څنګه ولیکو، په هغې کې ټیګ څنګه وکړو، د یوټیوب چینل سیټینګ څنګه وکړو. نو که په شرایطو برابر یاست او غواړئ چې یوټیوب چینل مخ ته ویسئ، نو بیا موږ ته به کمنټ کې ولیکئ چې غواړم. کمنټ کې ولیکئ چې غواړم، نو موږ به پوه شو چې مینوال یې څومره دي. په هماغه اساس باندې موږ د یوټیوب په اړه باندې به تاسو ته بیا نورې ویډیوګانې هم وکړو. د بریا په هیله مو الله مو خپلو اهدافو ته ورسوه. السلام علیکم ورحمة الله.